بسم الله الرحمن الرحیم. د محمد بن قاسم داستان درنو اوریدونکو 40مې برخې ته مو هرکلی کوم. تر ماښامه د سند پوځ پر راجا داهر سربیره 10,000 مړي په میدان پرېښودل او په شا ولاړل. د پوځ هغه ټولګی چې تر قضا ماسپښین پورې یې په خپله ماته باور سو تېښتې ته یې مخه کړه. پاتې پوځ د راجا داهر په وژل کېدو روحیه وبایلله او د برهمن آباد په لوري وتښتېد. مسلمانانو تر لږ او ډېر تعقیب وروسته بیرته خپل پړاو ته راستانه سول. په جګړه کې د مسلمانانو شهیدانو او زخمیانو شمېر 3,500 تنه و. سپاهیانو زخمیان اوچتول او کتار کتار یې څملول. محمد بن قاسم د طبیبانو په ډله کې د زخمیانو په زخمونو پټۍ تړلې. زبیر یو ټپي په اوږه کړی و او محمد بن قاسم ته نږدې ورغی. زخمي یې په ځمکه پرېویوست او محمد بن قاسم ته یې وویل ته لږ دغه وګوره، ډېر بد زخمی سوی. محمد بن قاسم ور نږدې سو، زخمی ته یې وکتل، ویې ویل څوک دی؟ سعد. د سعد مخ په وینو سور و. محمد بن قاسم په یوه ټوټه د هغه د مخ د پاکولو هڅه وکړه خو هغه یې لاس ونیو. په شونډو یې پیکه مسکا خپره سوه. ویې ویل اوس د دې اړتیا نسته، ما یوازې د وروستي ځل لپاره ستا لیدل غوښتل. زبیر او محمد بن قاسم یوه او بل خواته وکتل. خالد څو ګامه وړاندې زخمیانو ته ورڅښلې. زبیر ورغږ کړ او هغه په منډه سعد ته ورغی. د هغه له خولې یې بې اختیاره ووتل کاکا ته. سعد خپل لاس هغه ته وروغځاوه او هغه یې لاس په دواړو لاسونو کې ټینګ ونیو. سعد وویل زه نور له مرګه نه ویرېږم خو زه ډېر ګنهګار یم. ستاسې په دې باور دی چې خدای به ما وبخي؟ محمد بن قاسم وویل د شهیدانو وینې د هغوی ټول ګناهونه مینځي. سعد خالد ته وکتل او په کمزوري غږ وویل زویه د زهرا خیال ساته او زبیره تا ته د ناهید په اړه د څه ویلو ضرورت نسته. تر لږ ځنډ دوی یو بل ته وکتل او بیا سعد سترګې د محمد بن قاسم په لور واړولې. د هغه د سترګو ځلا لږ سوه. څو ځلې یې بنده بنده ساه واخیسته او بیا یې د خالد او محمد بن قاسم لاسونه پرېښودل. په دې ځنډ کې د هغه یو شمېر نور ملګري هم ورغونډ سول. محمد بن قاسم یې په نفس لاس کېښود. انا لله و انا الیه راجعون یې وویل او په خپل لاس یې سترګې ورپټې کړې. محمد بن قاسم جګ سو. بیا یې نورو ټپیانو ته پام اړاوه چې یو سپاره یو زخمی په آس سره اړولی و. دوی ته یې راورساوه. محمد بن قاسم چې هغوی ولیدل پوښتنه یې وکړه بهیم سنګه ته دا څوک دی؟ یو صفاهي زخمی له آس نه راکوز کړ او په ځمکه یې څملاوه. بهیم سنګ هم له آس نه پلی سو. ویې ویل خالده پلار ته دې وګوره. خالد چې سر ښکته اچولی و او د سعد تر څنګ ناست و، هغه چې دا واورېدل راپورته سو. په ټپي پلار یې منډه ور وکړه. سر یې په زنګون کېښود او ویې ویل پلاره د ټپي له خولې یې چې څه وانه اورېدل. بهیم سنګ ته یې وکتل. ویې ویل تا دی له کومه ځایه راوړی؟ ولې زخمي سو؟ بهیم سنګ ځواب ورکړ زه او پلار مې او دی د ارور له زندان نه د یوه پوځي افسر په مرسته راوتښتېدو. کله چې دلته نږدې راورسېدو د راجا تښتېدلی پوځ په مخه راغی. ده زما د پلارجان د څو ځلې پوهولو سره سره د سپاهیانو په یوه ډله حمله وکړه. ما او پلارجان مې له مجبورۍ د ده ملاتړ وکړ او په مقابله ورګډ سو. پلارجان مې یو غشی وخوړ او له آس نه ولوېده او د یوه پیل تر پښو لاندې ستی سو. بهیم سنګ چې دا وویل چوپ سو. په سترګو کې یې اوښکې راغلې. له ښه ځنډ وروسته بیرته راسمبال سو. ویې ویل ده بې اختیاره پر مخ آس وځغلاوه. 5-6 کسه یې ووژل خو بیا په خپله هم ټپي سو. له آس نه ولوېده. د هغه وروستۍ هیله دا وه چې له زوی سره یې وګوري. زما ګمان دی چې دی تر اوسه پورې ژوندی دی. محمد بن قاسم څو سپاهیانو ته اشاره وکړه او ویې ویل تاسې له ده سره ولاړ سئ. د ده د پلارجان مړی راوړئ او په خپله ابوالحسن ته متوجه سو. د هغه نبض یې ونیو. ویې ویل دی بې هوښه سوی دی، اوبه راوړئ. یو سپاهي له خپل پتک نه پیاله ډکه کړه، ور وړاندې یې کړه. محمد بن قاسم د ابوالحسن خوله خلاصه کړه او لږ اوبه یې ور وڅښلې. په هوښ راغی او ورو ورو یې سترګې وغړولې. خو چې خالد یې وپېژاند د څو شېبو لپاره بېرته بېسده سو. د هغه تر بیا را په خود کېدو پورې محمد بن قاسم د هغه د سینې په زخم پټۍ ولګوله. چې کله بیا را په خود سو له خالد نه یې لومړۍ پوښتنه دا وه چې ستا مور چېرته ده؟ خالد ورخطا غوندې سو. یوې او بلې خواته یې کتل. ویې ویل هغه د ابوالحسن په شونډو یوه دردونکې مسکا وځلېده. ویې ویل زویه ویرېږه مه، زه وپوهېدم هغه ژوندۍ نه ده. ناهید چېرته ده؟ خالد وویل هغه په دې بل کې ده.
ابوالحسن وویل نو ستا میرمن به هم په دې بل کې وي. کاشکې ما له مرګه وړاندې یو ځل لیدلی وای، خو هغوی ډېر لرې دي او زه د څو ګړیو میلمه یم. محمد بن قاسم تسلي ورکړه، ورته ویې ویل ته غم مه کوه، زه اوس څوک راستوم، راغواړه مې، انشاءالله هغوی به تر سبا پورې راورسېږي. ابوالحسن له مننې نه په ډک نظر ورته وکتل، ویې ویل شکریه، خو زه ښایي تر بل سبا پورې ژوندی نه وم. محمد بن قاسم وویل ستا ټپ زیات خطرناک نه دی، که خدای ته ستا ملاقات منظور وي نو دوی به راورسېږي. په 4مه ورځ د لمر ختو نه لږ وروسته د ابوالحسن تر بستره محمد بن قاسم، زبیر، خالد، ناهید او زهرا راچاپېر وو. ناهید او زهرا سره له دې چې مزله پوره ځپلې وې، خو ټوله شپه د هغه په خدمت کې په ویښه ولاړې وې. له ځلکدن نه لږ وړاندې د ناهید او زهرا په څېره د خالد په سترګو کې هم چې ابوالحسن اوښکې ولیدې، ویې ویل زویه، ما ځان ته تر دې د ښه مرګ دعا نه سوای کولی. په مرګ اوښکې تویول د دنیا یو رواج دی، خو د شهادت په مرګ د دې رواج ترسره کول په شهادت پورې ملنډې وهل دي. دغسې په ډکو سترګو ما ته مه ګوره، زما له اوښکو نه کرکه ده. د ژوند په سختو پړاوونو کې د مسلمان توښه اوښکې نه بلکې وینې دي. خالد اوښکې پاکې کړې، ویې ویل پلارجانه ما وبخه، ماسپښین مهال ابوالحسن د مرګ بلنې ته لبیک ووایه.